د دې پروګرام په دې دویمه حصه کې موږ تاسو ته هرکلی وایو. اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایات دي او د الله رب العالمین د طرف څخه هدایات دي د امت د مسلمانانو لپاره. د الله رب العالمین حق په خپلو بندګانو څه دی؟ ان یعبدوه، چې دوی به د یو الله رب العالمین عبادت کوي. د اوختون او د سمون او د بدلون په لورې ته چې د کور نه راوځې جومات ته ځې یا یو پروګرام له ځې چې په دغه ټیم کې ستا یو هدف وي. هدف څه دی؟ ته ولې د کور نه راوځې؟ ولې ځان ستړی کوې؟ زما هدف دی د الله رضا کول. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ستر لارښود حیثیت لري، د یو پیشوا حیثیت لري، د یو امام حیثیت لري. د تېرېدنې د انصاف او عدالت لاسونه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سیرت بیانولو باندې یقینا زمونږ د خبرې ښایسته شوې او زمونږ د ماحول پې ښایسته شو او زمونږ په ایمانونه تازه شو. ستاسو دپاره یقینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې بهترینه نمونه ده. راشئ چې یو کړو د ورورۍ او د وحدت لاسونه، د تېرېدنې د انصاف او